السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله چې څنګه رمضان را نږدې کیږي د دې رونقونه په نظر راځي، چرته د دوره قرآن په صورت کې او چرته د رمضان درسونه کیږي او په کورونو کې خوراکونه تیاریږي. الحمدلله. مګر د دې سره سره مونږ یو شی اګنور کوو او هغه دا دی چې مونږ ته په رمضان کې څنګه داخليدل دي، د کوم خلوص او کوم زړه سره داخليدل دي. نو لکه څنګه چې موږ د نورو سیزونو تیاری کوو، نو هلته د خپل زړه تیارول هم مه هېروئ. دا زړه د هر قسمه بدګمانۍ نه، د کینې نه، د بغض نه او حسد نه او د چا نه چې مو هر قسمه ګیله شکوه وي، نو دا قسمه خبرې د زړونو نه وباسئ، دا پرېږدئ. ځکه چې موږ په یو ډېره مقدسه میاشت کې داخلیږو او که د چا نه مو خفګان یا ګیله وي، نو هغه الله تعالی ته وسپارئ. د زړه ټول خفګانونه لرې کړئ. د یو صفا زړه سره په رمضان کې داخل شئ، ځکه چې الله تعالی مونږ هم پاک صفا کړي او د الله تعالی نه مو هم دا دعا ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ویدیو ویونکې محترمه خور شانا شاه ده او د استاذه نجیحه هاشمي شاګرده ده. که غواړئ چې نور ثبت شوي بیانونه واورئ، نو موږ دا په دري، پښتو، انګلیسي او اردو ژبې کې لرو. تاسې زموږ ویب پاڼې www.الرحمه.org ته ولاړ سئ.